با عرض سلام و درود بر شما بیننده های شبکه جهانی افغانستان. من میرویس حیدری حق دوست هستم و شما دعوت میکنم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. در این برنامه مهمان من جنرال مبین خان، عضو فرهنگی امارت اسلامی در استودیو با ما هستند. به مهمان عزیزمان در برنامه خوش آمدید میگوییم. جناب جنرال صاحب ډیر راغلاست خبرونه ته. ډیره زیاته مننه محترمه تاسو ته، د تاسو د تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او د افغانستان ولس ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله مو قدرمن لري، عزتمند. پرسش نخست ما از جناب جنرال صاحب این است که جناب جنرال صاحب در کجا متولد شده و تحصیلاتشان چقدر است؟ جناب جنرال صاحب. زه خو د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. لوګر کې مې پیدایش شوی ده. ابتدایي زده کړې مې خپل پلار نه دیني زده کړې کړې. اتمه صنفه پورې مکتب ویلی، بیا د اسلامي امارت په راتلو سره مکتب پرېښوده، بیا مې دیني زده کړې شروع کړې. متاسفانه چې د ژوند د مشکلاتو په وجه باندې مې ونه شو کړی چې خپل دیني زده کړې سر ته ورسوم. نو دغه مې د ژوند لنډ هغه ده. څنګه امارت اسلامي سره یو ځای سولې؟ امارت اسلامي سره خو اول کوم چې امارت اسلامي راغلل او چون شروع یې چې وشوله، موږ کشرانو د کابل تر فتحې پورې په امارت کې د کم عمر کسان لکه چې ګیر و برید به یې نه و، هغه ته اجازه نه وه. موږ په هغه وخت کې مدرسې کې سبق ویلی. چې کله ځوانان شولو په وروستي کال کې د امارت سره د جهادي صفوفو کې یو ځای شوی وم او بیا د امارت له د امریکایانو له راتلو وروسته بیا خپل عادي ژوند ته وګرځېدلو، خپل کار او غریبي م کوله. ورور مو جهاد په 2003 کې شروع کړ، نو موږ به خپل کار مزدوري کوله او خپل د ورور تر څنګ ولاړو. هغه مالي امکانات مو تقریبا له همدې خپلې بودیجې نه ورته برابروله. بالاخره 2015 کې مطبوعاتو ته یو دم راووتلو چې تصور یې ما نشو کولی. سوشل میډیا ته اراده مې نه وه، فکر مې هم داسې کله نه و کړی. دا د امارت اسلامي غوښتنه وه؟ نه، دا خو په هلمند کې یو واده بمبار شوی و، دا د زبیر افغان په نامه. هغه وخت کې په آزاد یو داسې څوک و چې په طالبانو به یې هم نیوکه کوله او د کابل په ادارې به یې هم کوله. بالاخره دغسې یو پیښه وسوله، هغه احساساتي برنامه یې وه، غوسه و. موږ هم برنامې ته ورغللو چې کله م خبرې وکړلې. سهار چې موبایل کته نو په هر ځای کې دا ما خپل غږ اورېده. نو چون زه په خپل اصلي نوم باندې ما فیسبوک آی ډي درلودله، کاروبار مې کوه، هماغه د کار روزګار دپاره به م بعضې وخت اعلانات هم په همغه خپل شخصي آی ډي کې کوه. نو بس هر ځای کې به م کته مبین خان او مبین خان خبرې واورئ، یا خپلې خبرې به مې اورېده. نو ډېر تعجب مې یعنې خلکو استقبال ډېر زیات وکړ ستاسو خبرونه؟ تقریبا په هغه وخت کې خو فیسبوک ډېر خلکو نه استعمالوله. یو آی ډي نه د بریال قندوزي په نامه باندې غالبا نو چې هغه دغه خبرې کټ کړې وې، نو 4.5 لکه لیدونکي کسانو لیدلی و. نو زه په دې هم نه پوهېدم. لومړی ویډیو وه، ما عکس هم نه و، تصویر مې خپل غږ مې. نو زه خپل هم تعجب شولم. بیا بعضو ملګرو به زنګونه وه چې دا ته یې، چون حالات داسې و چې ما نشو کولی، ما به انکار کوم، نه دا زه نه یم. نه داسې ډر در سره و چې ونه پېژندل سي؟ امنیتي یو خو کار و، خپل روزګار موږ درلوده، خپله غریبي م کوله. بل امنیتي ستونزې وې. زه به کابل ته آزاد تلم راتلم، نورو ولایتونو ته. نو ما ویل چې دغه کار روزګار مې صدمه پیدا نه کړي. تر ډېر وخته همدغسې زه پټ وم. نو بالاخره بیا داسې د طالبانو له ادرس نه ما ته چا نه دي ویلي چې ته دغه خپرونې په مخ ویسه، یا همداسې مخلصه ملګرو به ویلې چې استعداد ستا و، که چېرته مشکلات دې وي، د پیسو څه مشکل وي، موږ در سره کومک کوو، له خپل شخصي جیب نه یې کوو. خاص کر بریال کندوزي نه زه ډېره مننه کوم چې هغه وخت ډېر تشویق کړی یم. بالاخره هغه داسې یو خبره وکړه چې زه به کار کوم او دا پیسې ګټه به تا ته در کوم، خو ته دا کار مه پرېږده. نو ما ته هم طبعا د ده د احساساتي خبرې او دا د غیرت نه ډکې خبرې په هغه کې زړه ته کته سولې. بې له کوم امتیازه چې یا له بریال قندوزي نه یا له کوم بل اسلام پال مبارز یا چا نه تمه وکړم یا پیسې واخلم، دغه کار هم شروع که او تر ننه پورې چا نه امتیاز اخیستی ده، نه کومه تنخوا لرم او نه د امتیاز په تمه باندې یم.
بالکل جناب جنرال صاحب، اوس 20 کاله تاسو د امریکایانو په مقابل کې او د اشرف غني او کرزي په مقابل کې تاسو جګړه کړې ده. په دې 20 کاله کې تاسو افغانستان کې وای؟ 20 کاله ټول په افغانستان کې موږ نه یو. د ژوند لومړي کلونه د هجرت په دیار کې ډېر په ستونزو کې، په تکلیف، په سختیو کې، په بیچارهګۍ کې تیر کړي دي. بیا ما په 2006 کال کې د کابل په منډیي کې دکان و، هم د فروشي د بوټونو. بیا یو 2 کاله چې ما کله دکانداري وکړله، دلته د ځینو خاینانو بدبختو لخوا زورول کېدلم او غلط راپور به یې دغه اوله حوزه وه، نه پوهېږم اوس مې له یاده وتلې، څلورمه حوزه کې راځي، دا د منډیي سرای زرداد. د پولیسو به بار بار تنګولم، کله به $100، کله به 50، کله به 200. یعنې رشوت یې غوښتی تاسو؟ خو بس تنګولم به، سته طالب یې. زه هماغه وخت هم په همدې خواره په کول به مې په سر کوه. بیا په 2010 کې چې کله علي قدر امیرالمؤمنین الله محمد عمر اخوند وفات سو، د هغه اوازه سوله، نو د په نامه د حاجي غلام باندې د ما دکان ته مخامخ یو دکاندار و، هغه ناموسي کنځلې ملا صاحب ته وکړلې او ډېر په بدو الفاظو یاد که. نو ما خپل احساسات کنټرول نشو کړلی، ما د چایو ګیلاس باندې وار پې وکړه. نو چې کله همدا دکاندار دې په ګیلاس وویشتی؟ هو، دا مې په ګیلاس وویشته. بس بیا پولیس راوغوښته که طالب است او یوه ورځې بندیخانه مې تېره کړله، چون هغه د مارکیټ صدر او دا بعضې ملګري دوی ویلې چې نه دا طالب نه ده، خو ده کنځلې وکړلې او بس زه منکر سولم، نه د ملا صاحب ته کنځلې نه دي کړي، ماته یې کړي دي. نو په دغه وجه باندې بیا هغه چا شاهدي یعنې دلته د جناب جنرال صاحب دروغ ورته وویلي؟ دلته مې دروغ د ځان دپاره چې د ځان دپاره چې ما ورته ویلې د ملا صاحب باندې ما ننګ نه ده کړی، د ماته کنځلې وکړې، چون هغه یوه دوسیه ماته جوړېدله او دا خبره چې تو ملا عمره دا ومېزنه، بیا 100 وارې به نور هم هغه ته کنځلې سوي، چون برداشت مو هم نه درلوده. او هغه د مونږ امیر و، د مونږ د سر تاج و، د هغه په امر باندې سلګونه خلکو شهادتونه نوش کړي وو. نو داسې یو بدبختي په افغانستان کې وه. هماغه درس او هماغه سبق ما ته حاصل ده. زه اکثره طالبانو ته وایم چې اوس موږ حاکمان یو، نه باید د چا مشرانو ته بد ووایو، د چا احساسات مجروح کړو، چون موږ دغه سختي دا تکلیف لیدلی ده. بالکل. اوم نه ویلي جناب جنرال صاحب چیرې بیا لړۍ؟ بیا 2 ورځې وروسته چې کله زه بندیخانې نه راخوش سولم، ډېر زور او زجر یې م راکړه، اکثر هم دغه ټوپک سالاران او دغه یو. نو بیا 1 کال تقریبا یا 6 میاشتې نور را دکانداري مې بیا زړه ووهه، بیا دکان تاوان مې وکړه. بیا لاړلو خپل روزګار هم پېښور کې شروع کړه. ډېر مشکلاتو له ستونزو ډک ژوند و، ډېر تکلیف و، چون نابلده و له هغه آب هوا سره، له خاورې سره. نو د 2 کالو 3 کالو په تېرېدو باندې مې نور هلته نشو کولی چې ژوند وکړم. بیرته خپل هېواد برخورد یې ښه نه و در سره؟ خو د پولیسو برخورد هم صحیح نه و، نابلدي م وه، خوند یې م نه راکوه. بل د دجې هوا او د هغه جې هوا ډېر فرق لري. خپلوان دوستان ټول په افغانستان کې. نو بیرته مو په افغانستان کې بیا دوباره ژوند، پټ ژوند شروع کړه. د هېواد په مختلفو ځایونو کې خپل کار مم کوه. یعنې داسې جناب جنرال صاحب ویلی سي چې د تاسو ویډیویي کنفرانسونه چې وو له خارجي سره او داخلي سره، بعضې د کابل ادارې چې تاسو هغه نوم پې باندې ایښی و، یعنې په افغانستان کې دا فعالیت کوئ تاسو؟ ما په دې تېر اخره کې 9 میاشتې د کابل له ښار نه لایف خپرونې کړي دي او 9 میاشتې مې په همغه کوټه کې تېر کړي چې په کوم کوټې نه به ما لایف خپرونه یعنې داخل په کابل کې؟ د کابل په ښار کې. څونه ارکسم فاصله درلودی؟ نه، نو که درته ووایم چې داسې خو به نه وي چې هر کې وایي؟ نه، په هر کې خو نه و، خو د کابل داسې سیمه وه چې اوس هم زه نه غواړم چې هغه ملګری چاته. نو خو مطلب همدغه کوټه کې ما لایف خپرونې م کولې. 9 میاشتې مې په همدغه خونه کې تېر کړي وو. ما 9 میاشتې لمر نه ده لیدلی. دا خدمت مې خپل جاري ساتلو، ډېر په مشکلاتو باندې، ډېر په ستونزو باندې، چون ما پاس له هغه زه ضد نیولی وم. ما لکه د سر په بیه راته تمامېږي، زه له د خپل کار نه لاس په سر کېږم. بله، ډېره زیاته مننه. جناب جنرال صاحب،
په امارات کې دا پوښتنه دی د خلکو پوښتنې مې راټولې کړي بعضې کمنټونه چې تاسو درکړي وو په امارات اسلام کې جنرال نسته که سته نو که جنرال نشته زه جنرال یم اوس پوښتنه هم دا دی چې تاسو څنګه دا جنرالي ترلاسه کړه جنرالي خو زه خپل هم د ما د خوښې انتخاب نه ده رسنیو کې څه نه پوهېږم کوم جنرال باندې ما سره مخامخ سو یا په همدغه رسنیو کې نه پوهېږم د پنجشیر و نوم یې د ما له یاده وتلی د جنرال په نامه و خو د ما نه لایف نه وتښتېده چې کله وتښتېده بس هغه نور ویلې چې نور ته جنرال یې بس جنرال د تیب ما سره بار یعنې دغه نوم داسې ویلی سو چې خلکو در باندې او خلکو بیا ما حتی ما ته به مارشال ویلی ما د مارشال نوم خوښیږي نه ما نه غواړم دا جنرالي م چې تاسو هغه کیږئ ما به بیا اکثر ساده نوم لیکه په خپل هغه بیکګراوند باندې بیا به نور ویل چې نه ته جنرال بیا د نامه د بشیر احمد عثماني اوس د خوست د اطلاعات و فرهنګ رئیس ته بیا هغه ویلې چې نه دا نوم د تا دپاره بس ته جنرال یې بلکل جناب جنرال صاحب تاسو په خپله خبرو کې وویلې چې زه په کابل کې وم 9 میاشتې په دې معنا دی چې کله کابل هم سقوط کوئ تاسو په کابل کې وئ زما پوښتنه دا دی تاسو په همغه 5 ورځې یا 2 ورځې مخکې ما ښه په یاد دی چې تاسو کلپ ما واورېدی تاسو ویلې چې 15,000 استشهادي دی ویلي چې موږ آماده یو په کابل باندې حمله ده ما ویلې چې دا کابل ته داخل شوي دي نفوذیان مې یاد کړل او د 8,000 په شاوخوا کې نور چریکان ما یاد کړل دا یو تبلیغاتي جګړه وه دا حقیقت نه درلوده دا غوښتل مې چې همدغسې خو په دې معنا دی کابل ته تاسو سقوط ورکوئ نو بس د دوی په زړو کې الله تعالی یو روب واچوه در حقیقت کې داسې هېڅ شی ونه دوی به تبلیغات کول هماغسې د تبلیغاتي جنبې نه موږ هم استفاده کول او دا هم د ځان دپاره یو هغه بله او هماغسې سوم ما د کابل سقوط د مازدیګر 4 بجې خلکو ته په هغه شپه وویلې چې طالبان به داخلیږي د الله تعالی قدرت او رضا همداسې اوس 4 بجې غني پارک کې نه و طالبان کابل ته ننوتل بلکل جناب جنرال صاحب اوس ستاسو په نظر په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې زه خو وایم چې په افغانستان کې جګړه 100% کې پای ته رسېدلې او که څوک وایي چې نه ده رسېدلې د هېواد په یوه سیمه کې دی ما ته جګړه وښیي زه به یې در وښیم مهرباني احمد مسعود ستاسو په مقابل کې جهاد اعلان کړی دی وایي تاسو نه منو خو جهاد رهبري له کوم جنه کوي د پنجشیر نه فرانسې نه کوي او فرانسې نه کې احمد مسعود د خپل ځان په افغانستان کې ثابت کړي یو ویډیو کلیپ دی وکړي یا د یو څوک ووایي چې دا مونږ ولیده یا د ځان طالبانو څه ویلي چې مونږ په هیواد کې یو جګړه کوو هغوی خلکو ته ښودله دوی دې هم ځان ثابت کړي دا د فرانسې نه د جګړې رهبري نه کیږي او د پنجشیر خلک هم نه ورسره مني هغه څوک چې دوی خپله الګو بلله خپل اتلان یې بلله هغوی هم وایي چې دا د دروغ اتلانو دا 20 کاله د امریکانو په شتون کې د هغوی د بي 52 تر وزره لاندې اتلانو د بي 52 سوری چې ختم سو دوی ورک شول امریکان له باګرام نه وتلي و په کابل کې لا شتون درلوده چې دلته نظام ختم شو نو دا د واورې پړانګانو امریکانو جوړ کړي وو د امریکانو په د سوري کې د هغوی د قوت او د هغوی د دبدبې لاندې دوی بدماشانې کولې او ډارن ډېر و حیدري صاحب دومره ډارن و چې زه هر ته ځم د افغانستان په میلیاردونو ډالر سرمایه په موانعو باندې لګېدلې د کابل ښار نه یو نظامي حالت غوره کړی و د دوی هر یو کور ته حتی د باډیګارتانو کورونو ته موانع لګېدلي وو نو دا هغه ډارن خلکو چې خپله جناب جنرال صاحب په بښنې سره هغوی دغه سیمټونه دیوالونه چې چارپې کړي وو دا انګېرنه وه هغه وخت کې په حکومت کې چې طالبان انفجار انتحار کوي صحیح نو د انفجار او انتحار نه باید څوک پټ نسي کوم جنه چې انفجار رهبري کیږي په هغه جي کې باید خنثی سي هلته مقابله وسي دې ته پرې نږدې چې انفجار او انتحار د تا د دروازې شاته ورسیږي چې کله د دروازې شاته جګړه راغله بیا ته جګړه نشي مهارولی نظامی اصول دا دي چې جګړه په هغه ځای کې له منځه لاړ شي کوم ځای کې چې د تا په خلاف رهبري کیږي د دوی د نړۍ استخبارات جوړېدل خو هغوی ویلي چې په پاکستان کې جوړېږي بیا راځي زه وایم که په پاکستان کې نه که په جي ایچ کیو کې هم جوړېده تر کابله پورې ډېره لویه فاصله ده له تورخم تر کابله زرګونه چک پاینټونه په لکونو عسکر ولاړو
ولې دا تشخیص کولی نه سو؟ ولې د دوی استخبارات دومره ړانده وو چې له همغه ځینه چې طالب روانېږي دوی وایي چې ځالې پاکستان کې وې، له همغه ځینه چې سړی روانېده دوی باید افغانستان خاورې ته په داخلېدو نیولې وای. زه یوه پیښه تاسو ته وایم چې د کابل د پېښور له کارخانو کې نه پوهېږم کوم ځای کې دا د سلاګانو د پلور او د پیر مارکیټ ده، هغه جنه چاته چا ویلي و چې په جلال آباد کې مې 100 میلیون فور پیدا کړي دي او په 15 لکه روپۍ مې ورسره خبره کړې ده. نو دا خبره چاته وکړه؟ تاسو ته؟ دا خبره موږ ته نه ده کړې، دا په همغه مارکیټ کې ناست د افغانستان د اسلامي امارت استخباراتو کسانو کشف کړې وه. هماغه 100 میلیون فور طالبانو د افغانستان په خاوره کې ډیپوګانې پیدا کړې وي، نیولي استخبارات دې ته وایي. نو دوی هم باید کوشش کړی وای، دوی نظام و، دوی سره د نړۍ قوتونه و، پیسې وې، ډالر وې، خو دا هر څه دوی په نشو په عیش و په عشراتو مصرفول. دا اوس که طالب وایي دلته چاودنه کیږي، طالب وایي چې دا له تاجکستان نه سوی، دا له ایران نه سوی، دا دوی ځان نشي خلاصولی، دوی مسؤل دي د دې چاودنې. کار جنه سوی ده، یعنې هر جنه سوی باید دوی مخنیوی نیولی. ملت قانع کول په دې نه دي چې د کابل نظامی مسؤلین یا دفاع وزارت یا داخله وزارت وایي چې دا خو اسلام آباد نه راغی، دا اوګس په کول دي. اوس دا خپرونه جناب جنرال صاحب خلک ګوري او تاسو مهم غړی محاسید په امارات کې، که زه اوس خودکش حمله وکړم ما به څوک ونیسي؟ اول خو دا تاسو چې خودکشه بوله، یا خودکشي ده یا استشهادي ده. هماغه استشهادي په بخښنې سره زه دا په دې یقینم چې تی نشي کولی، دا اسانه کار نه، دا زم نشم کولی. دا هغه څوک کوي چې ډیر درد یې لیدلی وي، څه رقم درد؟ د کورنۍ غړي په شهادت رسېدلي، کور یې بمبار شوی. زه نه غواړم بعضې پیښې دي زه تاته ووایم چې خویندې د ورونو تر مخې بې عزته شوي وي، هغه خلک درد لري، احساس لري. یا هماغسې یو پیښه کیږي، یو افغان دې غبرګون ته حاضرېږي چې زه د دې خلکو انتقام باید زه واخلم، د ما دا خور که بې عزته شوله، دا که ورور نه لري زه ورور یم، د ما دا مور په وردګو کې امریکایانو بې عزته کړي وو؟ دواړو، هېڅ چا هم په دې کې کسر نه ده پرېښی. په وردګو کې د یو ورور د یو پلار 4 زامن په شهادت رسیږي. په لوګر کې یو پلار له سعودي نه راځي کور ته، اوله شپه یې ده، خپل د نوجوان زوی او دا یې دواړه په بم کېنول کېږي، صفري قطعې، اوس به هم هغه دیوال په وینو سوري. ما هغوی سره خبرې کړې، ما دا دیوال مه رنګوئ، وایي موږ بیا د کور کې ژوند نشو کولی، موږ به څنګه دې وینو ته ګورو، د غوښو ټوټو یې تر ډېر لرې لرې پورې. بیا په دغه شي کې طالبان ډیر بیداره وو، په همدغسې پیښو نه خو یو خو هغوی انتقام اخیسته، بل ډیره ښه سربازګیري کوله، په میډیا کې ډیر ښه انعکاس ورکوه، ډیر ښه تبلیغات، ډیر یعنی خپل د صفوفو د کسانو د پوره کېدو دپاره به دا پیښې د دوی دپاره یوه لاسته راوړنه ځکه وه چې هم به یې د هغه شهید انتقام اخیسته، هم خپل دښمن پې ځپه او هم یې بیرته خپل کسان پوره کول. لیکن بالمقابل د کابل ادارې دا شی په لاس کې نه درلوده، ځکه هغوی یو خو اشغالګر ځواکونه ورسره و، ظلم یې کوه، وحشت یې کوه، د ملت ملاتړ نه ورسره. بل بعضې خلکو به ویلي چې باګرام پل چرخي د طالب جوړونې فابریکه ده، دا حقیقت و. څوک چې په باګرام کې چا زنداني درلوده د هغوی د کور ټول غړي طالبان شوي وو. هغه طالب چې له زندان نه وتلی ده، یعنې باګرام پایګانو تاسو په ګټه باندې وه؟ د موږ په ګټه، خو اصلا د افغانستان ټوله جګړه زموږ په تاوان باندې و، خو په جګړې کې زموږ ګټې دا وې چې موږ به څه ادعا کوله هغه به مو ملت ته ښوده. فرض که د باګرام زندان و، هلته وحشتونه، اوس هم که څوک ځي تشو پنجرو نه هم خلک ډارېږي، تشو پنجرو نه، ولو که هلته 6 طالبان تا سره مساله ولاړ وي، خو ته چې له بره کړکیو نه د لاندې وحشت ته ګورې ډېر بوږنونکی ده. بیا به څوک ماته نشي ښودلی چې له باګرام نه یو زنداني د راخوش شوی هغه د ډېر ژوند کړی وي، هغه شهید سوی ده متاسفانه. بله جنرال صاحب دا خبره هم زیادوري وکړم چې همداسې د امارت اسلامي په صفوفو کې خلک بېګناه ووژل سول او طالب سره یو ځای سول. دغه استشهادي په هغه وخت کې چې کېدل که د امریکا په مقابل کې که د اشرف غني په حکومت په مقابل کې بېګناه خلک هم وژل کېدل، هغوی هېڅکله حکومت سره یو ځای کېدل نه
حکومت نه دا وویل چې عدالت پلی سي. ستاسو نظر؟ په لومړي سر کې بېګناه خلک یقیني چې په یو برید کې به سلګونو په تعداد کې هم شهیدان سوي وي. د خلکو غبرګون او د علماو د شیخ صاحبانو وروسته دغه په دغه شي باندې کنټرول راغی. په دې چې مخکې به طالبانو چې کوم جي ته فدایان لیږل ډیر پیچلي عملیات به یې نه کول. فرض که د امریکانو یو موټر به په ښار کې روان و، هلته به چاودنه پې کېدله، د عام ولسي خلکو ژوند ته ډیر پام نه کېده. خو په وروستیو شپږو اوو کلونو کې طالبان دې شي ته ډیر متوجه او عملیات هم ډیر مثبت و. دښمن ته ګټه نشو پورته کولی، تبلیغات هم نشو کولی. زه ښه بیلګه د ګرین ویلج په انټن کانټیننټل هوټل د CIA په مرکز، د صحراباد په بیس، د لوګر د خدر بیس، همداسې متعدد شورا بیس باندې 2 ځله د طالبانو پیچلي عملیات نړۍ ولړزوله. د CIA د بلیک واټر غټ غټ افسران یې پکې ووژل. هماغه ځپونکي ګزارونه و چې امریکا دې ته مجبوره شوه چې طالبانو سره یو لار ویسي. او تر ټولو مهمه چې امریکانو هم په اعتراف کړی ده، د اردو د عسکرو لخوا نه په امریکانو باندې مرګوني ګزارونه. دا د امریکانو هغه پالیسي چې په افغانستان کې درلودل هغه بیخي په دې بل مخ واړوله. امریکانو دا فکر نه کوه چې موږ به له افغانستان نه ووځو، او نه دا ګمان. اوس دا خلک جنرال صاحب د خپل د حق دعوه کولی شي د امارت اسلامي نه چې بېګناه وژل سوي؟ اصلا خو په دې تیرو 20 کلونو کې زما په خیال تر 6 خلک په شهادت رسېدلي دي. که دعوه کوي نو شیخ صاحبان علما دي، هغوی به په دې باره کې فیصله کوي. زه نشم کولی چې دا خبره وکړم، ردولی هم ډېره زیاته مننه. جناب جنرال صاحب، طالبان 1995 کال کې تر اوسه پورې فرق کړی دی؟ ما په جالبه دا وایم، زه ملي تلویزیون ته لاړلم، هلته ما نه چا پوښتنه وکړله وه، ما پوښتنه وکړله یو خبریال نه، اوس مې له یاده وتلی ده، که په همغه د ملي تلویزیون کارکوونکی و نو چون اول ورسره برخورد سم، ما ورته ویل څنګه طالبان نه خو به ډارېږې نه؟ وایي نه ولې وډار سم، مال څنګه طالبانو بدلون کړی که نه. نو 2:30 بجې وې، موږ د ماسپښین لمونځ نه و کړی، ناوخته و، ډوډۍ مو نه وه خوړلې. وایي و مخکې په موږ په زوره مونځ کوو، اوس یې خپل هم نه کوي. نو ما ورته ویل نه دا بدلون به نه وي. وایي نه والله خو دا د 2:30 بجې تاسو مونځ نه ده کړی. نو خدای شته زه خپله ډېر خجالت هم سولم. نو داسې بدلون طالب نه ده کړی چې هغه د مونځ ونه کړي، اودس دې ونه کړي، یا د بل ته روژه دې ونه نیسي، یا نور عباسیاتو کې. طالب بدلون کړی ده، له ملت سره تعامل یې ډېر سوی ده. فرض که په تیر نظام کې که یو طالب چا سره مخ کېده او هغه ګیر او برېت نه و، نو هغه به یې داسې په مرګ وهه، تا به یې له کافر رانیولی ده، یا به یې زندان ته اچوه. اوس داسې نه ده. حتی طالب مونږ د رهي په لاره کې موټر هم تلاشي کوي، د چا چې ګیر او برېت نه وي هغه همداسې پرېږدي. ما یو طالب سره ټوکې کولې، مالګوره دا ګیرخریلي ټول ډاکټران نه دي، هر یو مه پرېږده تالاشي کوی. وایي مشران وایي چې دوی سره تعامل کوئ. نو د مشرانو امر ته اطاعت ډېر لري. یعنې یو څوک که ګیره لري، اوس طالبان ډېر تلاشي کوي. خو څوک چې ګیر او برېت پتلون یې اچولی، طالبانو ته ځه ځه وروره ځه لاړ شه. ډېره مننه. جناب جنرال صاحب، مزار شریف سقوط نه و کړی، تاسو یو خبره وکړه چې مزار شریف هم سقوط وکړي، او که سقوط یې ونه کوي زه هلته راځم لایف په روان کوم خپل برید به مې ووهم. دا یوه خبره. او بل، تاسو د جنرال رازق کور ته هم ننوتلی، هلته هم تاسو لایف ویډیو ورکړله. زما پوښتنه دا ده ولې ننوتلی؟ د خلکو پوښتنه دا دی چې جنرال صاحب ته مناسب نه و چې په هغه کور کې د هغه د مېرمنې او د خپل کور کې چې هغوی هلته یو ځای ژوند کوو، نه باید دا نمایش ورکړل سوی وای. اول خو چې په کوم کور کې ما ویډیو کړې ده، دا د جنرال رازق میلمستون و. دی به بعضې وخت د امنیتي مشکلاتو له وجې نه په دې کور کې پاتې کېده. ما د ده د شخصي ژوند ډېر څه دي چې ما ویډیو نه ده کړې، من حیث یو افغان. دا مطمئن اوسي خلک چې دغه کور کې له خپل مېرمن سره ژوند نه دی کړی؟ نه. جنرال رازق چې و، کله چې دی په بولدک کې دی ډېر کم ژوند کړی دی، ډېر ژوند په قندهار کې کړی.
د ده د ژوند د اوسېدو چې 3 واړه ورونه یې پکې اوسېده هغه بل کور ده د بولدک خلک د ما خبرې اوري ما په ویډیو کې هم چې کله له هغه ټاور نه کړې ده دا د ده میلمستون ده دلته به هغه خارجیان امریکایي دوستان د دوی په اصطلاح باندې له دوی سره میټینګونه کول او د شخصي تعزیت دپاره دلته زیرخونې هم درلودلې ډېر چې هغه موږ ولیدل هغه خو بل ځای و د ده چې ما ویډیو ونه کړله ما ته مشرانو م اجازه رانه کړه او ما هم مناسبه ونه ګڼله د جنرال رازق د شخصي ژوند د هغه د میرمنو د هغه ښه شو دا سوال د خلکو په ذهن کې هر څه اوس تاسو ته یو شی د جنرال رازق تر اوسه پورې د ده ملګري بد خلک و ډېر بدبخته خلک و جنرال رازق ظالم و د امریکایانو غلام و مزدور لیکن تر اوسه پورې تاسو په هغه قاتل دی ما د هغه د شخصي ژوند په باره کې چا نه د هغه په اړه نه دي اورېدلی چې جنرال رازق د چاته بېناموسي اړولي وي هیڅ څوک دا نه وي خلک یې وژل کورونه یې ورانول څوک یې بېناموسه کوله نه البته د تر څنګ بدنامه خلک ډېر زیات و چې هغوی بېناموسي هم کوله خلکو نه هلکان هم بول د خلکو لورګانې هم بولې وې ژوندي تر خاورو لاندې هم کوه دم په خپل هم خو دغه د بېناموسۍ قضیه کې د ده په اړه ماته تر اوسه چا څه نه دي ویلي بلکل جناب جنرال صاحب تاسو د امریکایانو سره توافق کړی و چې کابل ته ننوځئ که له اشرف غني سره توافق خو چې د مشرانو نه زه څومره خبر یم توافق دواړو طرفونو سره شوی و امریکایانو ته دا ویل شوي و چې حکومت به دوی ته په مسالمت آمیز ډول سپارل کیږي او طالبانو دا فکر هم نه کوه چې موږ به داسې یو په بل پسې ولایتونو ته سقوط ورکړو او دومره زر به د کابل دروازو ته ورسیږو یوه پیښه چې زه درته وایم د سروبي ولسوالۍ او په څنګ کې د کابل ارغندي دلته طالبان نه و راغلي لیکن دلته د قدرت خلا منځته شوله خلک وتښتېدل همداسې د ټانګې لوګر د کابل پورې دفاع وزارت مخه د پل محمد خان تر دې ځې پورې دا خلک ټول تښتېدلي وو بلکل د لوګر مجاهدینو موږ ته قصه کوه چې موږ راتللو موږ سره په چارایي عبدالحق کې 10 دانې د صفري قطو ټانګونه مخامخ شول موږ 7 کسانو ټانګونه 10 دانې وو وایي موږ موټر نه کاته سو غږ هم پرې وکړه چې اسلحې کېدی ټول له ټانګو کته سول د طالب هم نه دا 7 کسان طالبانو نو وایي موږ ته په د جهاد په د 20 کلن جهاد کې تر ټولو خوندوره صحنه دغه وه چې موږ بغیر ډزه 10 ټانګونه صفري قطې ټول خالصالا کړه تلاشي مو هم ترې واخیستله د یو په جب کې وایي $160 و چې هغه ترې موږ وانخیسته نورو سره محدود 3 اشرف غني ولې وتښتېدی اشرف غني خو نو دا پوښتنه که هغه نه وشي ښه خبره ده خو زه فکر کوم چې اشرف غني همدغسې یو ډارن سړی و موږ به مخکې ما به خلکو ته ویلې چې طالبان به راځي او د هغه پړي سره به راځي چې نجیب یې په دار کړی و او هغه پړی موږ ساتلی ده نه پوهېږم چې د هغه پړي نه وډار سو چې شنه موږ خو اشرف غني په پړي باندې نه هغه کوه هغه ویلې چې کوټه په کوټه یې زه لټولم نه 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 اشرف غني مونږ یوه څاپېړه وه که ژوندی پاتې سوی وای بیا به د مونږ هغه څاپېړه به یې چا ته یا د ما یا د هر چا ولې دا څاپېړه ولې وهئ نو یوه څاپېړه خو حق ده درلوده د افغانانو وژل د امریکایانو ده به اروپایان دې ته لابي کوله چې که دا زندان نه افغانان خوش سي اروپایانو ته به د وینو د پوډرو سیلابونه راشي دا یو دروغجن سړی یو مکارو غلو غدارو څه چې ملت ته ویلي په هغه باور نه کړو د اشرف غني په اول دور د انتخاباتو کې چې کومې وعدې د کړې وې ما ویل یاره دا سړی افغانستان جوړوي فکر مې داسې کوه دی چې راغی په اوله ورځ د دې ملت مظلوم ترین قشر چې د هغه بندیان دي دا یې بندیخانې ته لاړه بندیانو ته اخطار ورکړه ما په همغه ورځ ویل چې دا سړی معذوره ده لیونی ده بل د خلکو مشورو په وطن باندې مین لیونی نو په وطن باندې مین لیونی که دی په وطن مین وای د ده به ښځه افغانه وه ده به خپل ژوند په افغانستان کې تېر کړی دی به له افغانستانه تښتېده نه بهتره خبره دا وه چې د د افغانانو قضاوت ته ځان سپارلی وای خو تاسو ویلې څپېړه خو د څپېړې درد زیات نه لري له مرګ نه نو موږ خیل که یوې څپېړې نه بچ سو دی به بیا ولسمشر و دا یو ډارن ولسمشر و دی له افغانستان نه وتښتېده د افغانستان په تاریخ کې یو نوی باب جوړ که
د په له دې نه مخکې په امان الله خان باندې که په چا باندې نیوکه کړې وه چې هغه هېواد پرېښود چې هغه وتښتېده زه نه تښتم نو هماغه خبرې دا د خپله ویډیو بیرته له ساره وګوري. جناب جنرال صاحب زموږ جهادي رهبران ولې وتښتېدل خیر هغوی سره تاسو مشترک وجه نه لرئ؟ نه په هیڅ وجه باندې هغه جهادي رهبران چې د امریکانو تر څنګ درېدلي وو موږ هغوی سره هیڅ مشترکات نه لرو. هغوی له امریکانو سره په دغه وحشتونو کې شریک وو. هغوی مجرمین شوروي ته هغوی موږ شکست ورکړی شوروي ته افغانانو شکست ورکړی ده. شوروي ته اوس که موږ وایو چې یو طالب مشر نوم اخلو چې دې امریکان مات کړه دا نامناسبه ده. طالبانو مات کړه. طالب مشر نم که پوښتنه وکړي هغه طالب هم نه یادوي هغه نور هم مخکې ځي وایي افغانانو مات کړه. دا ټول ملت ځان سره په دې قربانۍ کې شریکوي. دوی خودخواهانو دوی که د تیر جهاد سره خیانت نه وای کړی همدغه یې و چې د امریکانو د راتلو لامل شو. دوی و چې د کابل ښار په کنډواله بدل که. دوی و چې هغه ظلمونه یې وکړل چې دلته په فلسطین کې اسرائیلو نه دي کړي. دغه کابل ما په هغه وخت کې لیدلی و مکریان مې لیدلي وو د کابل د ارګ شاوخوا. زه هغه وخت کې کوی تلویزیون ته ختلم وزیر اکبر خان تپې ته به څه وختل د کابل میدان هوایي کې تیارې سرچپه پراته وو بسونه موټر دغه لینونه د برق دا ویستل شوي وو. که هغوی ته اوس څه نوم ورکوئ تاسو؟ هغوی ته مخکې خو موږ ورته شر و فساد ویل اوس په عموم کې لنډغر امریکایي جاسوسان. لنډغر دغه معنا چې افغانان په دې ترتیب باندې ښه پوهېږي یوه پایڅه کته یوه پورته ګریوان داسې شکېدلی سور دسمال له سره تاو کړی او د پلانکي شهید تلین ده او د بستاني ده او مقاومتګرا دې ته موږ لنډغر وایو. په هیڅ جامعه کې هغه افغان چې په خپل ساده لباس باندې ولاو که دی څومره زوروري د میړني کس خاصیت دا ده چې هغه په جامعه کې ډېر غلی وي. محقق اوس وایي چې امریکایانو سره جنګ نه دی طالبانو سره جګړه نه ده کړې حکومت کې هم نه ومه. محقق وایي نو بیا به کراچیواني ده کوله څه شی خو حکومت کې و. دی دویم رستیال نه ثبوت دی چې ما دویم رستیال نه و دی وایي اوس ما نه ده کړې. خدای خو به خو طبعا وایي که نه دغه محقق چې طالبانو ته اخطارونه ورکوه کورګویانې یې کولې. طالبانو ته به یې بار بار ویلې ما په یاد د مزدورای پاکستان. محقق یو خردوان سړی و په خپله یې ویلې چې زه خردوان یم او هیڅ جامعې سره بلد سړی نه و. یو متعصب و د ایران جاسوس و ایران ته کار کوه د ایران د ګټې دپاره یې کوه. د افغانانو وینه د خاتمین او د چی شي په نامه باندې په سوریه او په عراق کې تویه کړله. دا یو مجرم ده نه تنها چې په افغانستان کې جنایتونه کړي دي افغان پیغلو نه سینې پرې کړي دي تیر تبنزو میخ کوبیدن دا هر څه د دوی ایجاد ده. ګواښ نه دی په افغانستان کې نه دی نو بیا ورته ګواښ کېدلی نه شي؟ هېڅ ګواښ هېڅوک له دې نه وروسته افغانستان ته ګواښ نشي کېدلی. اوس که د هزاره قوم محقق خپل الګو بلله الګو یې ولیدسې لکه ګیدړې غوندې وتښتېده د پاکستان په پیایې کې لاړه معزز میلمانه اوس هم زه نه یم خبر کېدی شي اسلام آباد کې ناست وي بیا یې خپل استازی راولېږه طالبانو ته. ستاسو په نظر ولې چې تاسو یې متهمولی چې پاکستان مزدوران هستئ بیا خپله پاکستان ته ځي؟ زه خو وایم مزدوري چې ده که د پاکستان وي که د سعودي وي او که د امریکا وي ما ته یوه مزدوري ده یو جرم ده. اوس طالب که دوی د پاکستان مزدور باله دوی خپل د مزدوري دفع پې کوله دوی هغه د لاړل دنیا ته معلوم شو خلکو ته معلوم شو. اوس ته ورسه یو هزارګي نه پوښتنه وکړه چې د طالب له نظام نه خوښ یې تیت یې نه وکړه. زه که له پګړۍ سره وکړم طبعا هغه به وایي چې زه نه ته یو څوک د لاړ شي آزاد خبریال د لاړ شي په هزارګانو کې د یو څوک انتخاب کې هغه د لاړ شي هزاره نه د پښتنو کې د دوستم په کلي کې دی یو ازبک تاسو انتخاب کوئ کامره ورکوي ازبکانو نه د پښتنو کې چې طالبان نه راضي دي که نه. طالبان که دغه پالیسي په مخ ویسي لکه اوس چې روان دي تر دې لا نرم شي زه په یقین سره درته وایم چې په افغانستان کې د طالب په وړاندې څوک نه زیاد مننه. تشکر. بیننده های محترم یک وقفه کوتاه آماده نشست وقفه میگیریم زود برمیگردیم. بیا هم ښه راغلاست خپرونې ته. جناب جنرال صاحب د ښځو په هکله به مو وغږېږو چې ډېر
هیوادونه هم تاکید کوي چې د ښځو حقوق تامین نه دی. زه غواړم شخصي تاسو نه پوښتنه وکړم، ستاسو له ښځې نه څه تعریف دی جناب جان ناصر؟ ښځه یوه مور، یوه خور، یوه لور، میرمن، د ژوند شریک میرمن دا ده. میرمن چې کوم حقوق په اسلامي جامعه کې لري په نوره نړۍ کې نشته. موږ به راځئ د افغانستان میرمنې او د اروپا میرمنې مقایسه کړو. په اروپا کې میرمنې د کور ژوند نه لري، ګډ ژوند. میړم کار ته ځي، ښځه هم کار ته ځي. له ماشوم نه خوند نسي اخیستی، هغه لذت چې د ماشوم په سره په لوبه کې ده. هلته د اروپا خلک ترې محرومه دي، هغوی کودکستان ته لیږي. میرمن نشي کولی اول خو چې د ژوند په چارو کې له سړي سره اوږه په اوږه کار وکړي، ځکه میرمن په فزیکي لحاظ کمزورې ده. اوس که زه د دهقاني کوم او تر څنګ مې میرمن هم بیل را سره وي، هغه یې کوي، زه پوهېږم چې تر هغه زه ډېر کار کوم او تر ما هغه زیات ستړي کېږي. یعنې نشي کولی. نشي کولی. دا چې په اروپا کې د ښځو دپاره کوم حقوق دي، زه د اروپا له ژوند سره بلد سړی یم. خلکو دا د اروپا جامعه د امریکا هلته ښځې ډېر ستړي دي. هغوی سره هم ژوند کړی؟ ژوند مو نه ده کړی ورسره، مطلب خبرې مو ورسره کړي دي. ما سره څه امریکایي میرمنې دي، څه د اروپا نه دي، زه تاسو ته ښودلی هم شم. هغوی لیکل کوي په انګلیسي باندې، بیا پښتو باندې ترجمه کوي، ما ته رالیږي. هغوی له خپل ژوند نه خوښ نه دي او پات شو دلته. اوس که یو څوک دا د ښځو ژوند، یو سړی د په کور کې له ښځې سره صحیح برخورد نه کوي، دا خو اسلام نه دی ورته ویلي. یو سړی د نه، اوس ښځې وایي چې په کابینه کې موږ نه یو جناب جان. په کابینه کې خو ښځې به راشي که نه، کیدی شي طالبان یو څه په نظر کې ورته ولري، خو مخکې له دې چې طالبان ښځې کابینې ته راوړي یا په دفترونو کار کې، دوی به یې فلټر کوي. تیر 20 کاله ډېر د ښځو د حقوقو په نامه باندې دلته ډېر سپین سترګۍ شوي دي، خلک غلط شوي دي، ښځو حقوق پامال شوي دي. فرخنده د ارګ په 500 مترۍ کې په شهادت ورسېده، سنګسار شو، تر ننه قاتلان نشته، آزاد ګرځي. همداسې د فوټبال دا ښځو نه ده وژله جناب جان ناصر، خو په نرانو وژلي. خو نرانو وژلی ده، لیکن په هغه وخت کې د ښځو د حقوقو په نامه باندې دلته په سلهاو موسسې وې، دلته دیموکراسي وه، دلته جمهوریت و، د امریکا سفارت و، حقوق بشر، دا نرښځۍ سیما سمر، دې تر اخره پورې. او هغه نه مخکې هم ښځو سره زیاتی شوی ده. هغه نه مخکې په کابل کې، په خانه جنګي کې امریکایانو سلګونه ودونه بمبار کړي، ښځې په شهادت رسولي. زما مور یې په خوله باندې په امریکایانو په لغت وهلي، غاښونه یې پرې مات کړي دي. ما مور یوه ښځه ده. زما د میرمن 3 ورونه شهیدان کړي، زما میرمن ښځه ده. امریکایانو، جرمنیانو 2 افغان مې په قندوز کې په شهادت رسېدلي، یو فرانسویانو په تګاو کې په شهادت رسولی. نو دوی ودونه بمبار کړه. دوی د ښځو د حقوقو دعویداران عافیه صدیقي باندې 8 اتیا کاله قید خیزولی. دا زناور دي، دا د ښځو. اوس د ښځو نړیواله ټولنه چیرته ده چې د عافیه صدیقي پوښتنه وکړي؟ هغه زه نه وایم چې څوک ده. اول خو یو مسلمانه ده، دویم ښځه ده، میرمن ده. امریکا د زهر وخوري چې د ښځو د حقوقو دعوه کوي. ملل متحد د زهر وخوري، د ملل متحد مشران د خودکشي وکړي چې یوه میرمن په داسې حالت کې دوی د ښځو د حقوق خبره کوي چې عافیه صدیقي یوه مسلمانه خور د دوی په زندان کې په نامعلوم سرنوشت کې پروت ده. هیڅ دوسیه، هیڅ مدافع وکیل، هیڅ شی نه لري او جرم هم معلوم نه ده په کوم جرم نیول شوی. که د طالب په جرم نیول شوی، طالب خو واکمن ده، ارګ ته راغله، امریکایانو ته یې ماته ورکړه. که د القاعده په جرم نیول شوی. خو اوس هم جناب جنان صاحب راغلي، تاسو نه غواړئ چې تاسو که په رسمیت وپېژنئ، ښځو ته یې ونډه ورکوئ. نو موږ دا وایو چې دوی د ښځو خبرې، ټول بشري سازمانونه د ښځو د حقوق خبر تر هغه پورې نه کوي، تر هغو پورې چې عافیه صدیقي د هغه په شان سلګونه نور فلسطیني خویندې په زندان کې وي. د ښځو حقوق امریکایان د یو اوزار په توګه کاروي. که چېرته څه کوئ ورسره په دې حالات کې؟ تاسو پوهېږئ چې مشروعیت دپاره مهم نه دی؟ د مشروعیت دپاره طالبان باید نړۍ طالبانو سره تعامل کړی، طالب پیژني چې طالب فشار نه مني.
طالب داسې یو څوک دی چې څومره ټکی هغومره مضبوطېږي. دغه 2 ورځې مخکې عمران خان وویل چې غرب به هېڅکله که دوی حقوقو ته احترام ونه کړي امارات سله نه پېژني. عمران خان خو دا خبره به کړې نه وي، که کړې ما په تیر کې هم د عمران خان په شمول هر څوک د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، موږ ته حقوق ښیي، موږ ته حکومتداري ښیي، دا مداخله ده د پاکستان د هر چا د پاکستان که دا حق موږ چاته نه ورکوو. د موږ مشران په دې مسله کې ډېر حساسه دي. موږ خپل نظام خپله پوه شه کارم، موږ پاکستان ته نظام اوس دغه نظام چې اوس ایجاد شوی دی د سرپرست نظام د امارات همه شمول دی؟ زما فکر باندې دا خو سرپرست نظام ده. طالب راغی د قدرت خلا وه، دلته هر څه له صفر نه شروع شول. طالب راغی یو موقت حکومت په نامه امریکان چې کله افغانستان اشغال که د کرزي اداره 2 کاله موقته وه، 18 میاشتې هغه نه وروسته بیا دا انتخابات او دا شو. او دغه څه چې دوی د دیموکراسۍ نغارې او د حکومتداري وایي دا 20 کلنې لاسته راوړنې د دوی دي چې په تیره کې تخریب کړه په تلو تول کې. خو موږ دا وایو چې ادارې دفترونه وزارتونه هر څه جوړ شوي دي. دلته دا نظام له صفر نه بیرته دلته اردو یوه جعلي اردو وه. فرض که یو قمندان د قلي اردو د 20,000 کسانو عشا او تنخواه اخیستله، خو هغه 2,000 کسان نه درلوده. دا اردو ډانګهي اردو داسې جوړه شوې وه چې تشکیل د 3 لکو خو اصلا 50,000 نه وه. کوه د طالب سره جګړې چې چا کوله، طالب ته خو 4,000 کسان تسلیم شول، نور څه شو؟ وژل شوي خو نه دي. نو اردو سره په راس کې فهیم خیانت کړی ده، ورپسې دا نورو لنډغرو کړی، د شمال 600 جنرالانو کړی ده. بیا په تیره کې بسم الله محمدي چې هر چېرته به طالب راغی ده به ورته لاسونه جګول. ټولو نه زیات خیانت بیا ده کړی ده چې حتی د پوچو په قرارداد کې په میلیونونه افغانۍ ووهل. نو مونږ ته اردو معلومه وه، مونږ ته اردو چې اردو نشته. مونږ به هر وخت ویلې کومه اردو باید انګیزه ولري. دا د مونږ دپاره یو اوزار و چې چا به مونږ ته وویلې چې چا به یې کنځلې به یې مونږ ته وکړي، مونږ به ورته لاس مه اچوه. چا جنګ کوو تاسو سره؟ مونږ سره امریکانو جنګ کوه، خارجیانو کوه، یعنې اردوی ملي تاسو سره جنګ نه اردوی ملي کوه، پولیسو کوه. تاسو ولې نه وو؟ حتی خو کم و که نه، حتی د ښاروالي کارکوونکي جنګ ته راوړي وو، ترافیک یې راوړي وو. تاسو ولید تاسو په برنامې جوړې کړي دي. په وروستیو کې صفري قطعې دوی جوړې کړلې چې هغه یې چورګان ته جوابدې نه وو، لکه څنګه چې امریکانو هغوی باندې هم امریکانو نشو کولی چې طالبان وټکي او دوی برلاس شي. هماغه صفري قطعې هم دې حد ته راورسېدلې چې بیا په میدان هوایي کې چې امریکایانو ځان سره بوتلل، اوس هم په اسلام آباد کې دي. او هماغه صفري قطعو ته وایم چې چا تاسو مونږ غلامان مونږ یادولو، اوس چې هلته پراته او ډېر د شرم احساس د همده خپل هیواد کې به مو ژوند کړی او اوس هم وخت لري همدغه صفري قطعو ته وایو چې افغانستان ستاسو کور ده. هغوی سره هم یعنې خیانت کیږي؟ خیانت به دا چې دوی به له ده ځي نه ځي، اسلام آباد کې به دلته دا 2 میاشتې نور هم تېروي، بیا به له دې دوی ځي په هیوادونو به تقسیمیږي، بیا به په کیمپونو کې اوسېږي، بیا به له کیمپونو نه وروسته چې په کوم ځای کې امریکان جګړه کوي دا صفري قطعې به ځان سره هغوی نه به استفاده کوي. جناب جنرال صاحب، د ازادي بیان سره څنګه هستئ اوس؟ ازادي بیان سره پخوا خو لږ ذره مخالفت هم درلودی، آیا اوس هم امارت اسلامي ګواښ ګڼي او که نه؟ ازادي بیان نه خو اسلامي امارت مخکې هم څوک تهدید کړي نه دي. یو ازادي د بیان ده، یو د چا په سترګو کې ننوتل دي، دا ازادي د بیان نه ده. اوس دلته که دا ازادي د بیان نه ده چې اوس زه تیر مشرانو ته کنځلې وکړم، په مختلفو نومونو پیغورونه ورکړم، یو څوک راونیسمه، ډېر کسان دي بندیان، هغوی ته د ښځو جامې واغوندم او دا بې غیرتي وکړم او میډیا ته وښیم چې دا د ښځو په جامو کې ما لیدلی ده. همداسې افغاني کلتور، افغاني عنعناتو نه اخوا یوه ښځه راشي دلته په سټیج باندې ګډیږي، دا ازادي بیان نه ده. ازادي بیان دا ده چې ته په حکومت باندې مستقیما نیوکه سخترینه نیوکه وکړې خو توهین نه، زه یې وکړم بل یې وکړم، دغسې ازادي بیان خو تاسو په خپله خپرونو کې ویل چې د افغانستان رسنۍ مزدور، غلام او خرڅ شوي. بلکل دغه اوس په همغه رسنیو کې تاسو هستئ جناب جنرال صاحب. ما څه درته ویلې چې مخکې به موږ عسکر وژل، موږ به صفري قطعې وژلې، موږ به په تلونیوز پسې په ځینو نورو رسنیو پسې فدایان ګرځول،
اوس ساتنه کوو وخت د تغییر کوي په تیر کې چې رسنیو څومره جفا کړې ده زه هغه نه غواړم چې موږ خو وایو چې تیر په هیره اوس موږ ورونه یو اوس باید د افغانستان دپاره کار وکړو او هیڅ افغان په بد نوم باندې یاد نه کړو ولو که هغه په تیر کې هر څومره جنایتونه کړي یو تر ټولو زیات توهین چې د اشرف غني کړی ما کړی ده د امرالله صالح کړی ما کړی خو چې کله موږ کابل ته راغلي یو ما په بد نوم نه ده یاد کړی ډېره زیاته مننه جناب جنرال صاحب سندرې اورئ په ټول ژوند کې به مې قصدي ډول 10 دقیقې هم نه یې اورېدلی دا نه چې چا منې کړی یم طبیعت کې مې ورسره نه لګېدلی ښه اوس که څوک سندرې په افغانستان کې واوري په هوټلو کې په هوټلو کې نه ځم مجلس ته نه ځم ښه اوس 20 کاله هنرمندان آوازخانان دوی هم رشد کړی دی اوس دوی سرنوشت په هر خلیګ به څه وسي دوی پاتې سي لاړ سي دوی دې پاتې شي سندرې دې نه وایي میاشتنی عاید چې د دوی څومره و د یو عادي مامور چې څومره میاشتنی عاید ده څومره سندرغاړي چې په افغانستان کې دي زه د تاسو د سټیج نه ورته اعلان کوم که طالبان هغه حق الذمه تنخواه 20-30 زره افغانۍ د یو عادي کورنۍ ژوند ښه صحیح برابر پې تیریږي زه حاضر یم چې د افغانستان ټولو سندرغاړو ته هغه تنخواه ورکړم له خپل جیب او خپل مصرف مقصد سندرې دې نه وایي سندرې دې نه وایي که دوی دغه بهانه لټوي چې موږ که سندرې ونه وایو له لوږې مړه کېږو او دا د ژوند د چارو د چلولو دپاره یو وسیله ګڼي زه په دې متیقنه یم چې زه کولی شم چې د خپلو ورونو په ملي سندرې هم له موزیک سره خو که د ما خپله طبعا نه خوښېږي که نه که ملي وي که غیر ملي وي حتی افغانستان هغه سرود هم د ما نه خوښېږي طبیعت مې همداسې ده دا نه وایم چې بل څوک دې نه اوري ښه د امارت اسلامي سرود به څه وي زما په خیال هغوی به یو ډېر ولوله خیز او احساساتي و زړه راښکونکي اوازونو باندې یوه ترانه برابره کړي تر اوسه به نه وي دا سمه دی جناب جنرال صاحب را بسو د منطقوي او همسایگانو دپاره پاکستان تاسو دښمن هیواد دی که دوست پاکستان فی الحال زموږ دوست هیواد ده او ایران هم زموږ دوست هیواد ده تاجکستان ټول دوست هیوادونه دي موږ په سیمه کې دښمن هیواد بیخي لرو نه او د دښمنۍ اراده هم چا سره نشته څنګه چې موږ ګاونډي هیوادونو ته پاکستان ته ایران ته دوست وایو له زړه نه یې ورته وایو همداسې د هغوی هم له زړه نه موږ سره دوستي وکړي منافقت دوه ګونې سیاست نه د لاس واخلي د افغانانو تیر 40 کلن ناورین ته دې وګوري زموږ په هیواد کې د مداخله نه کوي چاته د مداخلې ډیورند خط منئ زه خو یې نه منم ولې نه منئ ډیورند خو افغانستان زموږ خاوره ده قرارداد یې پوره شوی ده تر ټکه پورې زموږ خاوره ده باید چې نړیوال هم په دې کې هغوی کې خو زه دغه کرښه اوس د پاکستان په رسنیو کې تا په باره کې ډېر خبرې کېږي وایي دی پاکستان سره خیانت کړی دی موږ سره یو ځای همکاري موږ دوی سره وکړه اوس د موږ په ضد تبلیغات کوي په اول خو به دا شی وینه کوي ما ته د همکاري څوک راوښیي څومره افغانان چې پاکستان اول وایي تاسو عمران خان ته ویلي چې دا د خلکو په رای راغلی نه دی سریعا اوس دا ما مثال ورکړی ده چې که عمران خان دلته همه شموله حکومت غواړي زه بیا هم وایم زه هیڅکله له چا نه ډارېږم نه زه یو آزاد افغان په صفت حق لرم هیڅ چا ته موږ دا حق نه ورکوو چې زموږ په هیواد کې مداخله وکړي د موږ همه شموله حکومت ده که چېرته عمران خان دلته همه شموله غواړي بیا خو موږ هم حق لرو چې هلته نورو ناراضه ګوندونو ته حق غواړو که نه پاکستان کې ټول ګوندونه یعنې دا توانایي لري امارت اسلامي غږ خو کولی شو عمران خان هم دا توانایي نه لري هیڅکله دا صلاحیت نه لري چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي او په ملل متحد کې مثبتې خبرې کړي دي دا مداخله نه ده همدغه خلک اوس په داخل کې وایي چې د افغانستان د ویان د امارت اسلامي ویان څه وایي نه نه ګوره یو مداخله یو همکاري ده اوس که د عمران خان د ملل متحد نور هیوادونه ولې دا کار نه کوي قطر هیواد وکړه شمالي کوریا وکړه چین وکړه روسیې غیر مستقیم وکړه نور هیوادونو
غږ کړی د اوس یو اروپایي هیواد هم ما وکته چې هغه یو مداخله ده یو همکاري ده یو څوک وایي چې زما دغه ګاونډي هیواد سره تعامل وکړئ صبر وکړئ دا خلک کړېدلي دي دا مداخله نه ده هغه مداخله وه چې دی ویلې چې دلته همه شموله حکومت باید جوړ شي هغه مداخله وه په ملل متحد کې د عمران خان د وینا هرکلی کو یقیني چې ښې خبرې یې کړي دي سمه دی د داخلي وزیر د پاکستان وایي چې دوی ته موږ کورونه ورکړه دوی ته موږ ځای ورکړی دی دغه تاییدوي تاسو وایي چې نه دوی وایي داخله او حتی دوی زخمیان هم تداوي کړي دي زه خو د پاکستان داخله وزیر پیژنم نه په نوم باندې خو زه دغومره وایم چې زموږ هیڅ زخمی د خدای د رضا په خاطر چا علاج نه ده کړی زموږ مریضان خپلې پیسې لګوي زموږ افغان مهاجرین هلته کرایه همداسې نو ټوله نړۍ کې خلک اوسېږي په دوبۍ کې خلک اوسي دا به دوبۍ په موږ احسان نه کوي چې والا دلته ما ځای درکړی موږ کرایه ورکو ټکس ورکو افغانان هم چې هلته اوسېږي د هجرت په ژوند کې زموږ په نامه خیراتونه خلک اخلي ایران هم اخلي بل هم خو افغانانو تاسو پوښتنو کې په کیمپونو کې ډېر وخت کېږي چې دوی سره او بشري مرستې له افغانانو سره نه دي شوي افغانان ډېره زیاته مننه جناب صاحب تاجکستان ته به راسو زه به دغه ویډیو پلی کړم ظهورات کشتار و غارتگری و ظلم و تعقیب را علیه مردم افغانستان قطعا محکوم می نماید چنانکه در حادثه های ولایت پنجشیر افغانستان ما شاهدی نقص فاجعه بار حقوق بین المللی انسانی گردیده ایستاده ایم و مردم پنجشیر دسترسی به آذوقه‌واری دیگر مواد مورد نیاز اولی درجه اینچنین کمک های بشردوستانه بسته شده حتی نیاز ستاسو نظر زموږ نظر دا ده چې ما ته د امام علي رحمان دغه خبرې بربنډه په افغانستان کې مداخله ده او امام علي رحمان د په خپل هیواد فوکس وکړي هلته اسلام پاله خلک علما ټول ځپل کیږي او د انتخاباتو په نامه باندې دا یو غل ده دا د هغه چې ولسمشر نه ده د په میلیاردونو ډالر له خپل هیوادوالو غلا کړي دي د تاجکستان ولسمشر غل دی غل ده دا د راجیکسي اول د خپل دغه نوم نه اوف لري کی او دا د شکر وباسي چې له روسان نه ازادي موږ ورته اخیستې ده روسان موږ مات کړه تاجکستان هیواد څو کنې دا یوه جزیره او بل دا د له خپل نوم نه اوف لري کې دا امام علي رحمان ده دا اوف یې چې ورسره کړی دا یې د غلامۍ نښه ده د ده د پلار نوم سره به اوف نه وي دا د روسانو نه ورته پیچکاري شوي تخلصونه دي دوی د خپل هیواد له غلامۍ نه د روسانو له سیطرې آزاد کړي بیا زموږ په هیواد کې ښه اوس ملا برادرم اوس واکنش درلودی چې نه باید تاجکستان د افغانستان په چارو کې داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي څه کوئ اوس ښه خبره کړې ملا برادر خو کوي اوس اصلا تاجکستان د بحث واړم نه د هغه ډېر یو وړوکی هیواد ده نه باید موږ هغوی سره هغه وکړو بس دغومره ورته کافي ده چې ما ورته ویلې یا بل چا نور مشران ورته ویلي دې نه وروسته به یې نه کوي که بیا یې مداخله وکړله ښه دا بل ویډیو به واورو در افغانستان یا پیروزی طالبا به اصطلاح یک تعداد از رسانه ها طالب ها بلکه غلبه نکردن پیروز نشدن بلکه دکتر اشرف غنی حکومت را بدون جنگ در یک سازش خائنانه به طالبان تسلیم کرد موږ جګړه کړې ده موږ د شمال شپږ سوه جنرالان مات کړل موږ د دجې دا جګړه د اشرف غني ولسمشر جګړه باید دفاع وزیر کړی وای موږ بسم الله خان محمدي تر کولاب زغلولی د دویم وار لپاره یا ورته مو مخکې زغلولی اوس مو بیا کولاب ته زغلولی تو اوس هم په کولاب کې دی اوس هم په کولاب کې ده او دوی کنرانو د دوی د مقامات مشران به په فرانسه کې نه اوس به په کولاب کې نه و ناست او تر دوبۍ پورې به نه و تښتېدلي چې له دوبۍ نه مو اشرف غني د دې هیواد ولسمشر هیڅ معامله یې نه ده کړې اشرف غني هم له ارګ نه په زوره شړلی ده خو دی خپل ځان سفیر ګڼي اوس په تاجکستان کې صحیح ده تاجکستان سره بیا موږ حساب وکړو چې دا څنګه سفیر ټاکلی
مونږ اشرف غني په شمول د شمال لنډغر بسم الله محمدي د دې هیواد دفاع وزیرو دا مو کولاب ته ځغلولي دي دا پړه د تنا په اشرف غني نه چې مونږ لنډغر مات کړه مونږ کولابیان مات کړه مونږ هغه څوک مات کړه چې له یو ولسوالۍ نه 600 جنرالان درلوده شرم دی وکړي بدبخته خلک دوی اوس تاسو ته پنجشیر ولایت نه دی پنجشیر ولایت ده مخکې ولسوالۍ وه چې کله دوی 600 جنرالان راغله څنګه راغله دا 600 جنرالان چې راغله له یوه ولسوالۍ نه 7 وزیرانو دفاع وزارت کورنیو چارو وزارت بهرنیو چارو وزارت آب برق وزارت ترانسپورت وزارت تعلیم تربیه وزارت د صحت وزارت دا ټول له پنجشیر ولسوالۍ سره و د دوی د وزیرانو د جنرالانو پښتون کې د امریکایانو د بي 52 پښتون کې لنډغرو جمع اشرف غني جمع د دفاع مخکنی وزیر دی ماته خوړلې ده دا یو کس باندې مه وراچوئ دا هم د دوی نازواني ده چې ټول دار و مدار د اشرف غني په غاړه کې اچي اشرف غني که غل خو وایي معامله یې تاسو سره کړې ده معامله هیڅ چا نه ده کړې اشرف غني د موږ نه تر ټولو لوی دښمن چا معامله کړې ده زندانیان اشرف غني نه خوشې خو داسې اوازې کېږي وایي اشرف غني بیرته راځي تاسو سره کار کوي داسې اوازې خدای دې راولي دا هیواد ده هېڅ مشکل نه ورسره لرو غلا شوي پیسې دې راوړي او میرمنه د افغانستان تابع نه ده نور تابعیت نه لري یعنې طلاق یې کړي نه را دې ولي تابعیت یې موږ ترې نه اخیستی ده په پاسپورت او په ویزا به افغانستان ته راځي یعنې هغه ته تاسو ته خارجي معلومیږي خارجي ده که نه ولې رولا غني د افغانستان ده خو هغه میړی هغه دی میړی دی دی خو نه ده که نه موږ خو تابعیت خارجیانو ته نه ورکوو یو افغان خارجي سره نکاح نشي کولی شي تابعیت نشي ورته اخیستی موږ نه د افغانستان په قانون کې نشته سمه دی اشرف غني دې راسي خپله میرمن دې هم راوړي خپل بچي دې هم راوړي میرمن به په ویزا باندې راځي یعنې تاسو هېڅکله معامله له اشرف غني سره نه دی کړې ځکه چې امریکایان هم هغو ته ویلي چې تاسو جګړه وکړئ اشرف غني جګړه ونه کړه امرالله صالح بسم الله محمدي هر څوک چې راځي اسلامي امارت به مني افغانستان ته به راځي یعنې بیعت دې وکړي او بیعت موږ نه ترې نه غواړو د وعدي افغان په څېر د ژوند کې د اشرف غني په شمول باندې دلته لنډغریزم نور نه چلیږي سمه دی ایران سره جناب جنرال صاحب ستاسو اړیکې څرنګه دي اشرف غني خو ویلي چې زموږ اوبه د هغوی نفت دا خبره به صحیح مونږ اوبه پرېمانه لرو باید خپلې اوبه مهار کړو دا د افغانستان سرمایه ده او په مهارولو کې لا باید ګړندي شو دغه بندونه تاسو خوندي کوئ نور اشرف غني په ډار کې و چې دا وانلزول سي اشرف غني خو بیا عقل سړی و هغه خو نه پوهېده هغه خو د افغانستان دښمنان او دوستان نه پېژندل که اشرف غني یو کار کړی وای زما په ان باندې اوس به د طالبانو په وخت کې هغه ولسمشر هغه یو کار دا و چې امریکانو څنګه له طالبانو سره تړون کړی و چې 50,000 بندیان دې خوشي سي عملا اشرف غني 50,000 بندیان دا خوشي کړی وای 10,000 نور خوشي کړی وای 10,000 نور خوشي کړی یعنې که هغه خوشي کړی اوس به ولسمشر پاتې ودرېږه نور بندونه راځي څنګه دا خوشي کړی وای طالبانو ته ویلو راځئ الله مو راولئ طالبانو د جګړې بهانه ختمېدله خلک طالبانو سره دویمه کې امریکانو چې څنګه اشرف غني پوه شوی چې امریکایان ځي له افغانستان نه ما پرېږدي د یو لاسلیک کړی وای چې په ضرب د 15 یا 13 ورځو کې د امریکایانو وځي کنې دلته به دا هېواد د دوی دپاره جهنمي قسم په خدای که اشرف غني له ارګ نه چا ایستلی وای زه ورسره درېدلم خو دا ډېر بې عقل سړی و چانسونه یې له لاسه ورکړه اوس د مسافر ګرځي بله ډېره مننه جناب جنرال صاحب کله چې سرحدي ولایتونه سقوط وکړ ډېری انوې ټانکونه تاجکستان ایران پاکستان ته لاړل امارت اسلامي هغه پوښتنه نه کوي چې دا خو د افغانستان مال دی او د افغانستان ته اړتیا لري حتی فیسبوکو کې عکسونه هم په ایران کې ووتل چې هغوی خپل ذخیرهګاو ته یې ویوړل ایران خو فکر کوم نه ایران ژمنه کړې چې د افغانستان کوم ټانکونه چې د اردو عسکرو یا د چارواکو وړي دي هغوی یې بېرته ورکوي تاجکستان ته زموږ 15 تیارې هم تللي تنها ټانکونه نه دي 15 تیارې 15 هلیکاپټرې چا وړي جناب جنرال صاحب همدغه لنډغرو وړي دي سالم چې له پنجشیر نه تښتېدلی 2 چورلکې ځان سره وړی وي دا د کابل په نړیوال هوایي میدان کې تاسو د هوایي میدان په کوم حق باندې اخلي تاسو خو د افغان دا خو حق ده تیاره قواله ده موږ سره کاغذونه خو امریکایانو قواله تلته وه غونډې له منځه ویوړل هغه د موږ یې بیرته جوړوو تاجکستان سره تیارې زموږ دي او حامي ټانکونه فکر کوم تاجکستان ته نه دي تللي دا رینجرې نه دي 15 تیارې خو ډېر 15 تیارې تللي د افغانستان بیت المال ده د افغانستان شتمني ده دا به ورکوي او اتانور چې کله ته دغه یوه وفا موږ سره بعضو ګاونډیو وکړله
چې اجازه دوستم تانور چې ته د ازبکستان او تاجکستان دروازې دوی په مخ وتړل شولې 2 که 3 موټره یې پرېښوده د سرحداتو د ګمرکاتو د مسؤل زه پیژنم د هغې ادارې ماته وویلې چې موټر اکثره چې موږ لاړو چالان دو بعضې ځایو کې چې دوی په ډېر وارخطایي کې دا غوټې اخیستې وې د ډالرو کاپۍ 10,000 روپۍ په دې لارو کې پراته وو ځینې موټرو کې یعنې ډېرې پیسې وې وړلې او هغه ماته ویلې چې په بعضې موټرو کې 1 لک 2 لکه ډالر تقریبا داسې د 100 نه زیات موټرو په ده کې پاتې وو او په دې لارو کې چې وایي موږ ورپسې ټولولم نو د لزریز بنډلونه د سلګونانو د ډالرو یعنې خلکو ته اطمینان ورکړي چې دا ټانکونه او بیرته افغانستان ته راځي بالکل به راځي انشاءالله افغانستان شتمني ده قرباني یې ورکړې دا غنایم دي دا موږ چاته یو کال توس نه پرېږدو پاس ټانکونه تیر خوبونه د څوک نه ویني او د اسلحې په قاچاقبرو باندې هم غږ کوو چې د افغانستان له بیت المال سره خیانت مه کوئ ظلم مه کوئ که گیر شول سخترینه سزا به دا ورې قاچاقبر وګوري بیا به د ټول لپاره عبرت شي انشاءالله بلکل ډیره مننه جناب جنرال صاحب چې جنبندي سره کو تاسو په جګړه کې بریا ته ورسېدلی اقتصادي جګړې کې به پیروز شئ څنګه چې نظامی جګړه خلکو ته ناممکنه ښکارېده چې طالبان به د ارګ تر دروازو راورسېږي موږ به چې ویلې خلکو به لیوني بللو همداسې زه وایم چې د نړۍ په اقتصاد کې به د افغانانو غوښنده برخه ټاکونکې برخه وي او افغانان به ډیر زر له اقتصادي ستونزو نه انشاءالله ووځي په دې شرط چې د غلا کرپشن رشوت او د دغه لعنتونو مخه ونیول شي طالبان ادارې حساسې کې څار زیات شي تر څو پورې د دوی په صفوفو کې هغه خلک چې تیر نظام خراب که مامورینو لوړ پولو ټیټ پولو د دې مخه ونیسي انشاءالله زموږ اقتصاد به ډېره زیاته مننه په آخر کې دغه تصویر چې تاسو پوسټ کړی دی په ټویټر کې کومه اشتباه نه کړی نظر دا بل چا کړی دا د ما ټویټر اکاونټ دا ټویټر نظر د غواړو که دا په امارت اسلامي کې وي که دا په امارت اسلامي کې وي نو او دا یې میرمن وي بیا هم مناسبه نه ده او که میرمنی نوی او ناروا نامشروع تشکر میکنم از جناب جنرال صاحب موبین خان عضو فرهنگی امارت اسلامی که در بحث با ما بودند. دیر زیاد من از جناب جنرال صاحب چون سر خبرونه کی گډون وکي تا برنامه بعد خداحافظ.